د هر انسان لپاره چې دنیا کې ژوند کوي لوړ همت مهم ده. باید انسان لوړ همتی وسیږي. الله عز وجل قرآن کې وایي ان سعیکم لشتی، دا سعی او کوششونه دي تاسې متفرق دي. هر انسان په یوه مرتبه باندې نه ده. هر انسان د بل انسان سره فرق لري. لیس للانسان الا ما سعی. نو دا په علمي میدان کې یو بل لوی بحث ده چې انسان باید لوړ همتی وي. همت انسان باید عالی وي. معاویه رضی الله عنه وایي د هر انسان دپاره خصوصا د مسلمان دپاره پکار دا ده چې دی د خپل ځان دپاره مقاصد علیا ولټوي. یعنې چې کله یو میدان که علمي وي او که غیر علمي وي، ته چې د میدان ته راځانګې باید د تا هغه همت او مقاصد د علیا وي، لوړ مقاصد د تا اهداف ځان دپاره وټاکې. مثلا طالبانو کله کله بعضې طالبان داسې اراده لري ی الله پاک مولا می چې بس چې به که مولا وم خو مولا به یم، که مولا نه یم دکاندار خو به یم، که نور نه یم الفوبي خو به درکوم. دا هم د دې طالب همت ده. خو دا د معالیو همتونو نه نه دي، دا ډېر ټیټ همت ده. انسان باید د خپل ځان دپاره همت عالي همت ولټوي، لوړ اهداف ځان ته مقرر کړي چې هغې ته ځان ورسوي. داسې دې ووایي دا اوس چې تاسې یې داسې به وایي الله پاکه په جرح او په تعدیل کې او په نقد فی التاریخ کې رانه شمس الدین الذهبي الترکماني شافعي جوړ کې الله پاکه په عللو کې او د احادیثو په حفظ کې الله پاک رانا علامه ابن الحجر جوړ کې، په نحو کې رانا الله پاک امام سیبوی او علامه ابن الهشام الانصاري جوړ کې، او هلم جرن چې دنیا کې کم کم علما تیر شوي او داسې به وایي چې زه غواړم چې د دوی غوندې ځان جوړ کړم. کېدی شي تا ته مخته داسې خلک راسي دي زه لیونی یم مغزه دې خراب دي. تو ابن الحجر، تو ذهبي، تو امام سیوطي، تو امام بخاري، دا ډېر لرې دي. د دې انسان خبره به نه منئ. دا بې همته انسان ده. تا له خپلو معالي اهدافو نه راغورځوي. معاویه رضی الله عنه څه وایي؟ ای انسانانو، ای مسلمانانو، کله مو چې مقصدونه لټول، هدفونو ته مو ځان رسو، نو معالیو لوی مقصدونه او لوی هدفونه ځان ته هدف وټاکئ. دا داسې انسان لري طالبانو لکه یو سړی نه کوي اراده تیږه واره کړو، نو یو وایي چې دغه میز به ولو، بل وایي هغه پایه ولو. ته تر ټولو نه ته یې چې تیږه مخته کوي چې څوک پرې ډېره مخته کړي، نو ته ځان ته داسې هدف وټاکه چې هغه تر هغه نه وړاندې د سیند نه وي نوره وي رضا هغه دیوار کې څوک رسوي. داسې لوړ هدف ورسوه، او دا هدف دې چې وټاکه الله عز وجل تا د هدف ته رسوي، دې هدف ته الله تا رسوي. نو په ژوند کې د انسانانو دپاره هدفونه ټاکل باید لوړ اهداف وي، هدفمند سړی وي، لوړ همتی انسان وي. کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل دوه قسمه خلک ول. بعضو ویلې د دې سره جنګ نه کېږي، دا بې همته ول. بعضې انسانانو ویلې د دې د پلار سره به هم جنګ کېږي، ماته به خوري. یو کاله بعد الله پاک مات کړل. دا د لوړ همتو انسانانو خبرې وې، د لوړ همتو انسانانو قصدونه او همتونه ول چې الله عز وجل خپل هدف ته ورسول. نو دا د انسان دپاره یو لوی مقصد ده، علو الهمه،
دا یو بحث د طالبانو چې معاصر علما یې خپلو کتابونو کې کړي یو بل طالبانو دا همتونه او قصدونه دا په انسانانو باندې ډېر تاثیر لري انسانانو باندې دا لوړ همتونه او دا انسانانو باندې یا دا نفس همتونه او قصدونه دا انسانانو ته ډېر څه ورکوي علما د علم طب وایي علامه ابن سبیعه یو عالم تېر شوی یو کتاب یې جوړ کړی عیون الانباء فی طبقات الاطباء دې کتاب کې لیکي طالبانو دا طب څه ده ډاکټري دې کې 200 مؤثر دي نیمایي دوا مؤثره ده نیمایي د دې مریض دغه عقیده مهمه ده په دې ډاکټر باندې لکه مثلا یو سړی د مریض د ډاکټر ته دې ور وست ډېر تکړه ډاکټر ده ډېره ښه دوا یې ورکړه خو د دې مریض په دې ډاکټر عقیده نشته ده دی هغه همت یې د دې ډاکټر سره جوړ نه ده هغه دوا په دې ډاکټر په دې مریض باندې تاثیر نه کوي نیمایي به مؤثره دوا ده نیمایي مؤثر څوک ده هغه د عقیده د عوام څه وي دا پلانکی سړی تعویض مني خو عقیده نه ورته لري نو د عوامو خبر هغه د دغه همت مسئله ده اوس ګورئ طالبانو تاسې به لیدلي وي کله کله داسې پېښه کېږي یو سړی مریض وي یو سړی د مریض ده ډاکټر ته یې ور وسته له دې خوا نه یې فشا کړو داسې به مو لیدلي وي کله دومره عاجل مریض ده له دې خوا نه یې فشا باندې ویوړ هلته چې ډاکټر ته کېنو ډاکټر یې همت ورته جوړ کړه څه ورته وایي همت یې ور عالي کړ او روغ جوړې معاینه یې ترې وکړه او روغ جوړې زړه دې غورځولی ده څه در باندې کوي ته خپله بیخي مریض نه یې او هسې وړه مسئله دې ده او دا ګولۍ او دا شربت چې وخورې سم روغ جوړ به شي نو لا یې تر اوسه نه دوا خوړلې لا یې تر اوسه نه ستن لګولې لا یې تر اوسه نه شربت کلی ده دغه مریض له هغه طرف نه بېرته کور ته په چا را روان وي په پښو لیدلی به مو خپل ځان باندې به مو څو کړی وي تدریب و خپل ځان کې به مو هم داسې لیدلي ولې څه علت وو نو طالبانو هغه همت ورکول مریض ته ډاکټر چې مازې یو څو خبرې ورته وکړې نو هغه نیمایي په طب کې هغه مؤثر شو نو مریض چې راغی طالبانو بس روغ جوړ شو سم روغ جوړ شو دوا چې وخوري بیخي مرض پرې نه وځي نو د انسان دپاره په هر میدان کې لوړ همتوالی مهم ده او باید مربیان د انسانانو د مسلمانانو مربیان هغوی خپلو شاګردانو ته لوړ همتي ورکړي داسې طالبانو کله چې یو فوج وي دې فوج ته که دروغې که رښتیا مورال ورکوه هغه مورال ورکول خپله دې فوج کې قوت پیدا کوي همت یې عالي کوي او که مشر ورته راشي یاره خبره ډېره راته خطرناکه ښکاري طالبان نه نږدې شوي د کابل ولایت ته نو چې مشر داسې ورته وایي نو خو هغې همتونه ټیټ کړل خپله فوج ماته خوري خوري یې کوي نه خوري دغه د انسانانو ته لوړ همت ورکول جیټ همت او ټیټ همت متوسط دا ډېر د انسانانو نو په هر میدان کې چې اوسېدلی عالي همتي به اوسېږئ لوړ همتي به اوسېږئ داسې به نه وایي الله پاکه که ملا دې کړم بس یا لکوبین درسوم صحیح ده نه الله پاکه دا درنه غواړم چې تدریجا به د بخاري درس ته راځم داسې نادر درس به کومه چې افغانستان ورته حیرانه چې دا به مو د اوس نه دا همت وي انشاءالله الله عز وجل رسول الله السلام حدیث قدسی ده الله وی انا عند ظن عبده چې انسان څه ګمان په ما باندې وکړي دا هغسې کوم چې په ما داسې ګمان وکړي چې الله څه د ما ابن حجر جوړوی چې الله وی دې ترې جوړوم چې هغه وایي چې الله پاکه ما نه خپل امام سیوطي وایي وی ما زه یې ورې لاړلمه د حج ته وایي ماء زمزم مې وایي وچکلې وی چې ومچکلې وایي ما ویلې الله ما نه په حدیثو کې امام زهبي جوړ کې په نقص کې او په حدیثو کې ران ابن الحجر جوړ کې
هغې مرتبې ته ورسېدم وی بیا چې راغللم بل وخت بیا حج ته بیا مې چې د زمزم اوبه څښلې بیا مې له دې نه هغه همت نورم لوړ کړو چې الله پاکه تر دوی نه مې ډېر لوړ عالم کړي. صحیح د طالبانو دی د نه د امام ذهبي غوندې مولا ده په نقد کې سیوطي، نه د ابن الحجر غوندې مولا د امام سیوطي، خو د دې دا علوم چونکې امام ذهبي بیا په هغو علومو مکمل استیعاب نه لري چې په غیر سیوطي لري، لکه علم د معاني او د بلاغت او د فصاحت او علم د نحو باندې چې سیوطي څومره استیعاب لري نه ابن الحجر لري او نه امام ذهبي لري. نو طالبانو لوړ همتي او عالي همتي به اوسېږئ. نو ټیټ چې دا ډېره مهمه ده. لکه اوس چې موږ د افغانانو دا همت داسې جوړ شوی وایي پاکستان کې چې کوم ډاکټران دي هغې سره موږ جوړېږو، افغانانو ډاکټرانو سره موږ نه جوړېږو. دا د افغانانو همت جوړ شوی دا که نه طالبانو څومره راشي په تورخم باندې دا قصدن دا کار شوی دی چې خپل ډاکټران څوک شي فلج شي، داسې فکر وشي چې دلته څوک نشته ده. اما طالبانو که موږ راجیب شو دغه ډاکټران چې موږ یې لرو دا خپل ملت دپاره داسې همتونه ورکړو چې دی سره هم تاسې جوړېږئ، هېڅ ضرورت بل چاته نشته ده. نو دا یو علمي بحث د طالبانو سیاسي توګه باندې دغسې موضوعات استعمالېږي، دې سره نه جوړېږي. زه چې ځو چې د خان په لاس سره هم درسي دې ډاکټر سره نه جوړېږي پاکستان ته یا هند یا ترکیې ته ځي. اما د سردر ډاکټران نشته دلته طالبانو عمره ښه ډاکټران شته ورته حیرانه بوتې، خو د ملت همتونه یې داسې کړي چې دې سره نه جوړېږي هغو سره جوړېږي. که بېرته دا همتونه موږ راواړو چې دلته هم جوړېږي بیا جوړېږي طالبانو. نو د انسانانو دپاره لوړ همتونه ان سعیکم لشتا دا ډېر مهم ده. او بهمت انسانان د الله عز وجل هم نه خوښېږي. امام غزالي ته یو کتاب جوړ کړی سر العالمین نومیږي. په دې کتاب کې طالبانو امام غزالي داسې لیکلي دي و یو وخت کې محمود غزنوي چې کله په غزني واکمن و نو محمود غزنوي له غزني نه یو قاصد ولیږه هند ته او ورته ویې ویلې چې ته هند ته لاړ شه او هلته په هند کې له هغه نه پوښتنه وکړه د هند د بادشاه نه چې د مسلمانانو عمرونه ولې لږ دي او د هندیانو عمرونه ولې ډېر دي. د دې پوښتنه ترې وکړه چې ولې دې موږ عمرونه لږ دي ولې دې تاسې عمرونه ډېر دي. ګورئ طالبانو کېدای شي تاسې دلته بعضې داسې شیان اورئ چې اوس خوند نه درکوي خو باید دلیل شي. دا علمي څېړنې دي. طالبانو نننۍ دنیا کې د چا عمر ډېر ده؟ نننۍ دنیا کې د چا عمرونه ډېر دي؟ اروپایان د کافرانو ډېر دي. ولې؟ خو د ولې جواب منل در سره د تقدیر مسئله په خپل ځای پرېږدئ. ولې د کافرانو ننني تاسې یوه ورځ دا سارچ کوئ د دې تحقیق وکئ چې په نننۍ دنیا کې ډېر معمر څوک ده؟ ولې ډېر اول دویم دریم معمرین په دنیا کې څوک دي؟ ولې دوی معمر دي؟ په دې بحث وکئ. دا هم تر عالي همته تړاو لري. محمود غزنوي قاصد ته وویلې چې هند ته لاړ شه او هلته پوښتنه وکړه چې ولې د تاسې عمرونه ډېر دي او زموږ عمرونه لږ دي. دی لاړه هلته هند ته لاړه او په هند کې د بادشاه نه پوښتنه وکړله چې بادشاه زه محمود غزنوي را لېږلی یم ولې د تاسې عمرونه ډېر دي او د موږ عمرونه لږ دي؟ د دې جواب غواړم. محمود د هغه ورته ویلې دی بادشاه وي داسې چل ده ته لاړ شه یوه غاټه ونه وه وي ته لاړ شه دا غاټه ونه چپه کړه. طالبانو الله مهم ته بوځه. په هند کې ډېر کمقل خلک د هند دي. یعنې دنیا کې به ډېر انسانان وي خو هند خلک ډېر کمقل خلک دي. دا به بیا تاسې مو وینئ الله مو وروله لکه چې زه ورغلی یم. یو طالبانو دا د دوی ونې ډېرې غټې غټې په هند کې شته بیخي ډېرې غټې ونې شته پکې
علت یې دا ده چې دوی کې د ونو عبادت کوونکي خلک شته ده، دوی د ونو عبادت کوي. دا اوس هم ډېرې غټې غټې ونې شته. مونږ چې کله د ډهلي نه هغه ته روان وو دیوبند ته موټر کې لاړلو، عمره غټې غټې ونې لاره کې راتللې چې ورته به حیرانه شولې. دا هلته هند کې شته. هند بعضې ځانګړتیاوې لري چې نوره دنیا کې نه شته. فیل په هند کې د ډېرو ځایونو کې نه شته ده. نو ما خپل فیل نه ولیدلی، خوند یې ډېر راته چې نږدې نه مې ولیده. یو د بانس لرګی موږ ورته وایو، بانس که پېژنه یا عربي کې ورته قصب وایي. درې قصبه دي، قصب النی، قصب الصقر او یو دغه قصب الکبیر. نو دا مې نه ولیدلی. یو جوز الهندي فارسیبانان نریال ورته وایي، مونږ ورته کوپره وایو. دا ونه مې نه ولیدلې، دا مې ولیدله. نو د بادشاه د هند محمود غزنوي قاصد ته وویلې وي ورته دا ونه چپه کړه. نو ونه چپه کړه بیا جواب در کوم. نو دا سړی چې راغی کېناست هلته ځان سره فکر کوي، وي دا ونه او چپه کول دا کله کېږي؟ زه دلته هند ته راغلی یم، نه تبر سره سره نه عرب سره سره، زه څنګه دا ونه چپه کړمه؟ دا ونه کله چپه کېږي؟ نو وایي نه چپه کوم. بېرته به محمود غزنوي ته ورسمه چې جواب یې معلق تر ونې چپه کېدلو پورې کړو. بیا ځان سره څه وایي؟ دغه انسان لوړ همته یو که بې همته؟ تر اوسه پورې بې همته و. بیا ځان سره څه وایي؟ که زه غزني ته له هنده راسم او هغه ته ووایم محمود غزنوي ته چې جواب مې را نه وړ، هغه به مې بې عزته کړي. دا ډارم کوي. کله دار انسان لوړ همته کي نو وي اول خو دا فکر کو چې دا څه چپه کېږي، کومه د صبر هېڅ نشته. ځکه چې ته کم همته یې څوک هم نه پیدا کېږي. صبر اراتې ته هېڅ شی نه پیدا کېږي. خو چې ته دا ومنې چې چپه کوم یې بیا څوک پیدا کېږي. نو د ځان سره کېناسته څه وایي؟ نه خامخا دا ونه چپه کوم. بیا به بادشاه ته ورسم جواب به راکړي. بیا به محمود غزنوي ته ورسم. همت یې څوک شو چې کله بې همته و طالبانو صبر هم نه ورسره نه پیدا کېده. ځکه د چپه کولو اراده نه وه چې د چپه کولو اراده نه یې ستا هم ضرورت نشته. صبر تم لکه صبر څوک څه کوي؟ اوس چې ومنله چې چپه کوم یې، اوس په دې فکر کې شو چې په اره یې چپه کړم، په صبر یې چپه کړم، که په کیسه باندې چپه کړم. قدوم چې ورته وایي په دې باندې چپه کړم، کوم یو باندې چپه کړم، په دې فکر کې ده. کله چې طالبانو سړی یو هدف ته ځان رسوي، اول کې اسباب نه وي، خو چې دا اراده کلکه وکړي چې دلته ځان رسوم، بیا اسباب هم پیدا کېږي. ګورئ پیدا کېږي که نه؟ کله به چې یو چا جهاد شروع کو د 100 کلنه مبارزه کې دلګۍ به یې جوړه کړه، وسله به نه وله، خو چې اراده به یې وکړه چې کوم یې، بیا به طالبانو الله وسله م ورپوره کړله. ډېر خلک به ګرځېدل چې دا یې همت نه و، هغه به یو مرمۍ هم نه څو پیدا کوله. نو انسانان چې هدفونو ته رسېږي د معالي مقصدونو او همتونو په واسطه رسېږي. هغه ورته ویلې دي چې دلته ناسته ځان سره فکر کوي، خو ټوله توجه همت یې چا ته ده؟ ونې ته ده. یو دم ګراز اواز شو، خلکو منډې کړې را منډې کړې، سر رسور شو. هم ورغی وي څه چل ده؟ هلته ونه چپه شوله. چا چپه کړه؟ چې دی ورغی چې ګوري هماغه ونه ده چې بادشاه ورته ویلي چې دا ونه چپه کړه، هغه ونه خپله چپه شوې ده. نو حیرانه شو، بادشاه ته ورغی، کوږ وږ ورته وانهوي، بادشاه ونه خو چپه شوه. جواب راکړه. وي خو همدا جواب ده که نه؟ کله چې ته بې همته وي ونه دې نشته چپه کولی، دا خپله نه ده چپه شوې دا ونه، دا د چا همت و قصد چپه کړله، د دې قاصد همت ونه چپه کړله. طالبانو د انسانانو همتونه څوک چپه کوي؟ ولې خو څه کوي؟ غرونه چپه کوي. انسانان چې غرونو ته اراده وکړي، معالي همتونه غرونه وړي. طالبانو الله مو مکې مکرمې ته بوځه،
دنیا کې اولینی غر چې کېښودل شوی طالبانو هغه جبل ابي قبیس ته مکې ته ډېر نږدې د خپله په مسجد الحرام کې اوسني مسجد الحرام کې د صفا ته نږدې ډېره کمه مسافه د دې د صفا په مابین کې ده ایله به طالبانو دومره مسافه هم لا نه وي زه وایم انشاءالله له دې دیوال نه تر دغه دیواله دا د صفا دیوال د هغه بل جبل ابي قبیس ده خو طالبانو جبل ابي قبیس اولینی هغه غر ده چې دنیا نه به علما وایي علامه ابن ایاس الحنفي وایي بدای ظهور کې اولینی غر چې د دنیا نه پورته کېږي دا غر دی اوس طالبانو داسې غر چې مکمل کار پرې روان دی چې له دیخ نه لري چې هغه دا غر د حرم یې تنګ کړی ده سبحان الله معالي همتونه څوک لرې کوي غرونه لرې کوي چې همت یې ورې متوجه شو چاته د ونې چپه کولو ته ونه بې له اسبابو چپس ولګول راځئ خپل همتونه څوک وګرځوو عالي و لوړ یې وګرځوو چې لوړو اهدافو ته ځانونه ورسوو نن تاسې به طالبانو خفه کېږئ نه خفه کېږئ الله مو خفه کړه خو دا به کوو کله چې موږ سپین ملیانو سره کینو بعضو سره چې ورته وایو چې الله موږ ته اسلامي نظام را کړی او راځئ په دې کار وکړو چې داسې وسلې جوړې کړو چې موږ نور خپلواک شو داسې یو توغندی جوړ کړو چې هغه تیاره وویستلی شي راځئ داسې وسله جوړه کړو چې چا ماته دا سر را کوروله دې چې نه یې بټن کو پې باندې 100 200 زر کیلومتره مزل وکړلی پرېږده د امریکا مونږ په توکل ماته کړه په بوشکې ماته نه کړله دا ډېر بې همته علما دي دا بې همتي ده راځئ مونږ همتونه لوړ کړو داسې معالي اهداف ځان ته وټاکو چې مونږ خو د 100 کال امریکایانو سره جنګ کې ولیدل دي مونږ کمزورتیا په یو شي کې وه چې د تیارې ضد تی مو نه درلوده نور خو مخامخ جنګ کې مونږ د دوی د مونږ سره مقابله کوی شوه نه راځئ دغه کوم همتونه را عالي کړو هغه څوک چې د همت دي د ټول ملت همتونه عالي وګرځو چې په دې کې یو سړی راشي او هغه هدف ته ورسېږي چې دا کار مونږ جوړ شي او الله به جوړوي طالبان اوس نو امریکا بوشکې ماته نه کړله خو ماته دې کړله چې اسباب ښه طالبانو ښه ده که کمزوري دي ښه ده بوشکه هم یو سبب ده لیزر هم یو سبب ده خو چې اسباب عالي وي ښه د طالبانو که کم اوس مثلا دلته ولاړ یو هغه کسان را روان د دنیا کې داسې وسلې شته تاسې به د اوکراینو د وروس جنګ وینئ د وروسانو یې دومره ټانګونه تباه کړل که نه اروپایانو کومې وسلې چې ورکړلې د ډېر لرې هدف ته یې ولي سړی هم نه ځوبلېږي بس مرمۍ پرې ورپسې کړي رهبري څانګه هلته وولي ولې دا مو سبب ده دا سبب چې مونږ سړی خوند کوي که نه کوي نو چې زړه نه ووایي کوي که نه کوي داسې ځای چې مونږ سړی چې دا ماضي دا اوس ډرون تیاره ګرځي چې دا راشي او دا سر ورته کوکې او په دا سر یې راوولي راوغورځي خوند کوي که نه کوي نو چې خوند کوي دا به په څه شي باندې ولې دا به اوس ته په څه شي باندې ولې ته راته ووایه په بوچکه یې تا پلار هم نشي ویستی نو په ټیټ همت کې پاتې شو ښه ده که په عالي همت او لوړ همت انسانان چا ته رسېږي مقصد چې موږ لوی مقصد په نننۍ دنیا کې د کفري دنیا سره د مقابلې شی ده تیاره ویستل دي اختر دا په چا ویستل کېږي دغه همتونه به یې ولي چې دا د بوشکې خبر کوي او که دا همتونه چې خلک دې ته راپارئ چې همتونه عالي کړي او په دې فکر دوی وایي نه 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 جوړوو موږ وایي نه جوړوو یې نو اوس دلته خلک را پیدا کېږي په دې فکر کېږي څنګه یې جوړ کړو نو دوی ته الله اسباب هم برابروي ورځ تر بلې نه الله اسباب ورته برابروي او الله به ورته برابر هم کړي طالبانو انشاءالله بعیده یې مه بلئ تاسې طالبانو دا ټلیفون چې تاسو راواخلئ ټولې لرئ فیسبوک ټویټر واټساپ فلانکۍ فلانکۍ دا ټول چا جوړ کړي کافرانو که مسلمانانو ولې کافران زموږ نه لوړ همتي شول ولې موږ په ادنا هغه کې مرتبو کې ولې موږ هم انسانان یو دوی هم انسانان دي نن سنا د فیسبوک کمپنۍ چې طالبانو ځان ته د ورځې څومره پیسې ګټي تاسې فکر په دې وکړئ
قسم په خدای طالبانو موږ او تاسې د دې لایق خو چې الله یو بم را باندې راوغورځوي ټول مړه شي. ګپ نه در سره لګوم، رښتیا درته وایم زمونږ دغه ټیټ همتونه د لاسه نن ټوله اسلامي نړۍ په بېغیرتۍ کې لګیا ده. تناب فیسبوک په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې څومره انسانان کاروي، د ورځې څومره پیسې دې کنه د فیسبوک کمپنۍ ته ګټه راځي. موږ مسلمانان تر اوسه یو مسلمان په دې فکر کړی ده چې زه م راته یوه په دې انټرنیټي دنیا کې یو ځان ته افشن جوړ کړمه، افغانانو ته یې جوړ کړمه، نه دې واټساپ وي نه دې فلان کوي، مستقل یو بل شی دي وي. افغانان دې هغه کوي د علمي میدان کې د کمپیوټر ساینس موضوع کې پرمختګ وکړم جوړ یې کړمه، یو به دا وي عاید به یې خپل اسلامي ملت ته وي، مسلمانانو ته به یې څوک به یې بلاکوی نه شي، داسې به یې نه شي کوی، دا خبرې به محفوظې وي، نه یې شي کولی چې موږ یې خپله جوړ کړو. نو ولې موږ بې همته یو؟ تاسې دې په الله قسمې تر اوسه مو دغه مسئله په فکر کې راغلې وه چې موږ یې جوړ کړو، دغه یو ځان ته مستقل افغان دلته خلق څه درته وي، نه حماسي مازغه خراب دي، داسې د لیونۍ خبرې دلته کوي. مازغه د دوی خراب دي، لیوني دوی دي. د انسانان چې نن په دنیا کې ژوند کوي مسلمانان او دومره په ټیټو مرتبو کې دي، دا د دغسې خلکو د لاسه دي. الله پاک دې مونږ د عالي همتونو څښتنان وګرځي. ګوره چې مونږ څنګه هدف ته رسېږو. که مونږ طالبانو لږ خپلو همتونو کې رالوړ شي، تاسې دا بعیده مه بلئ که په 15 کلونو کې موږ د دنیا سره سیال نه کړو چې د هر څه راته وایه، او که دغه مو همتونې پرېږده به زه تفصیل یاړومه، پرېږده به زموږ حمدالله بن صدرا دي، پرېږده به سمې بزي ډېر سم خوند راکوي، نو بیا څه دنیا باندې دنیا په مخ بوځه، واللهي که یې بوځې قسم په الله تر دې نه به هم په ذلیل حالت کې تاسې چې په دنیا وګرځئ. بله زما پرې مولي صاحب ویلي یوسف صاحب دا ملایان تر څو نه جوړېږي چې دا تیاره چې واچي دا عمارت او په نننۍ دنیا یو یې جامع الازهر ته بوځي، اول کې د هغو علماو سره په مناظره واچوي، ما جوړ شوی اوس سره په عربي وغږېږي، بیا به دوی ته خوند ورکړي چې مونږ څنګه خلک یو. هغې چې کومې څېړنې کوي په کومو مرتبو معالي مرتبو کې دي، دوی د خپلې مرتبې وویني، بیا به دوی ته پته ولګېږي چې مونږ په څه حالت کې. ما ته مولي صاحب ویلي جامع الازهر ته لاړلو، کله چې هلته لاړلو افغانستان نه څه علما ولو، موږ د جامع الازهر علماو غوښتنه وکړه چې تاسو ته یو مجلس موږ دایره و علمي بحث کې کوو. نو کوم مسله باندې موږ ورته ویلې به زه یې تاسې خوښه یو مسله باندې بحث وکړو، اطفال الانابیب ورته وایي. دا اطفال انابیب مسله ډېره علمي مسله ده. په دې بحث وکړو طالبانو په دې اوسنۍ دنیا کې یو مسله باندې علما څېړنه کوي. دا ښځه دننه په رحم کې داسې دوه خصیتین لري لکه نرې چې لري، خو د نر باندې راوتلي دي ښځې دننه رحم کې. اوس دا بچی چې تلقیح کېږي ټولې اووه طریقې دي ورته، کله چې د ښځې اولاد نه کېږي د هګۍ تر نه راوباسي باندې راوباسي، بیا دا تلقیح بلار به کي یا په بل حیوان کې یا په بله ښځه کې یا په لابراتوار چې کله په تلقیح بدله شوله بېرته یې د ښځې رحم. اوس یې وایي په دې درې علمي بحث وکړو. میراث به یې د چا وي؟ لکه تلقیح په بله ښځه په بل حیوان په لابراتوار کې چې بېرته دلته راوړي شو، میراث به یې څنګه کېږي؟ بچی د چا نه حسابېږي؟ نسب یې د چا نه حسابېږي؟ په دې مسله یې بحث راته کوو. د روزګان یو عالم وایي سپین ږیری په زړه شو وایي د چوکۍ نه راوغورځېدي، وی الله دې هغه استادان هلاک کړي چې مونږ یې ټول عمر میبجي ته کېنولي ولي. وی ما ته ویلي د مشر چې د مجلس مشر د دې طرف نه چې هیئت لري، وی ما ته ویلي چې زه نور افغانستان ته نه ځم، ما سره ځواني دا وکړه چې زه جامع الازهر کې بېرته خپل درسونه دلته راوړم. نو وی بیا مې داخله وکړو کړه هلته پاتې شو. نو څه ځان سره فکر وکړي دنیا په کومو مسلو بحثونه کوي. موږ تر اوسه هم دعا بعد سنن مسله لا نه ده خلاصه، نه ده خلاصه شوې دلته تر اوسه د رفولیدین مسله نه ده خلاصه. دلته سخت جنجال په دې مسأله به دلته تسلیم منې کوي نه منې، دا جنجال تر اوسه دلته نه ده خلاص شوی. د دنیا علماو ما څه څېړنې کړي، ما دې وګوره خپله پرې پوهېږي. دلته دا مسلې تر اوسه نه دي حل. دنیا دا ټولې حل کړي دي، مخته ځي. داسې مسائل یې به په ژوند کې درته مخته راشي چې ته ورته حیران شې. نن دنیا علما تاسې دا فقه اسلامي و ادلته خو به هم نوم اورېدلی دي. تاسې وګورئ طالبان په دې بحث کوي
چې انسان نه نر نه ښځه جوړول څنګه ده تحویل الجنس دې مسلې ته وایي دا په شرع کې که سړی نیمه نن پلار به دې مني دا نن جوړه شوې نر نه ښځه جوړېږي طالبانو حتی علما وایي چې دغه نر سره بیا ته معامله په همدغه جکیو کې بلار شوی هم ده نن سرې سید منلې ده خو شرع تانه پوښتنه کوي روا ده که ناروا ده په دې مسئله نن دنیا خبرې کوي نن دنیا دې مسئلې ته تللې ده نن دنیا په دې غږېږي چې بل انسان جوړولی شي که یې نه شي جوړولی شرع نه پوښتنه کوي شرعا جایز ده که نه چې د انسان دپاره نورې حجرې جوړې شي کومې حجرې چې انسان په بدن کې خرابې شي نن د کیمیا په علم کیمیا په زور او هغه نورې حجرې جوړې شي انسان کې استعمال روا ده که ناروا ده علما په دې بحث کوي چې دلته تر اوسه پورې لا په دې باندې لګیا یې څنګه ده دعا بعد سنن باندې سړی استاد جایز ده که نه ده جایز په دې تر اوسه هم لګیا یې ګرځه که داسې عالي همت انسانان مونږ ووسېږو هدفونو ته به ورسېږو او که ټیټ اهداف والا خلک یو ګمان نه کوم چې کامیاب اوسو طالبانو یو عالم یو کتاب جوړ کړی حنفي عالم د تاج کوبري زاده کتاب مفتاح دار السعاده دې کتاب کې لیکلي دي وایي محمود غزنوي چې کله هند ته لاړ په هند کې یو ښار فتح کو نو چې کله به دې ښار ته ورنږدې شول د ټولو مجاهدینو به سبب ده بیا به بېرته راشاته شول بیا به یې چې څنګه جنګ شروع کړي ته به بېرته چې بېرته به راغلل روغ جوړ به شول دا ولې نو بیا چا ورتېلي چې په یو غونډۍ باندې جګجي باندې د هندوانو خپل اسرائیلي هغه چې د دوی په دین کې ډېر پرمختللي دي هغه یې ټول کېنولي تاسې ته متوجه دي توجه تاسې ته کوي چې کله تاسې ورنږدې شئ څه به مو شي نو مشوره یې وکړه محمود غزنوي چې څه کوو نو ورته ویلې داسې وکړئ چې د مجاهدینو کې یو څو مجاهدین ریشخندیان مجاهدین پیدا کړي دا ګټیان څه دا پیدا کړئ ډولونه راواخلئ ډول وهئ او دا کوم مجاهدین داسې ګډېږي ډېر داسې په ریشخندې ګډېږي نو دا د مجاهدینو اول صف ته کوي مخکې کوي چې کله جنګ شروع شو مجاهدینو ډول شروع کړي یو څو ډېر داسې د ریشخند غوندې ګډېدل هلته چې کوم کافرانو اسرائیلین ناست شول هغوی به چې مسلمانانو ته توجه وکړله دلته مسلمانانو ډېر نادر شکل باندې وګډېده نو هغوی توجه به یې خرابه کړه هغوی ته به خندا ورغلله توجه یې خرابه کړله ټول ښار الله عز وجل فتح نو که بې همته وایي نو والله که دې سرې نه نیولی وایي دا ښار هره ورځ به دې تبوله خو همتونو معالي همتونو لوړ همتونو طالبانو اهدافو ته ورسولي لوړ همتونه که نه د مځکې نه لاندې سنل ویستل دا څومره لویه خبر وله د اوس چې د تا پلار وباسي که نه هغه وخت کې همتونه ډېر عالي ول دلته به یې ویست هغلته به یې راوویسته مکې به دوی د هغه داسې بخار غوندې کاو چې اوس به مې جګوي او اوس به مې جګوي داسې به بیخي بل رقم ته ول په ځان به نه پوهېدل نو لوړو همتونو څومره لویه مغروره نړۍ ونړوله طالبانو هېڅکله په دې دنیا کې امام غزالي هم د خپل کتاب سر العالمین کې لیکلي دي وي ذوالقرنین چې وړکی و قسطنطنیې کې د دوی یو لوی متحف عجایبګر و متحف دې ته وایي طالبانو معرض هم ورته وایي موږ او تاسې موزیم ورته وایو نو دې موزیم کې ډېر قسمه قسم شیان دي نو مور یې دا ذوالقرنین راوسته ورته ویلې بچی کوم شي سره دې جوړه ده لاس چې کېږده دا یې داسې ګرځي د ګرځي د هلته تاج یې کوي په تاج یې لاس کوي خو مور ورته ویلې پرېږده دا ټکه یو بل شی بیا لاړو بیا یې په تاج بیا دلته یو لوی حکیم ناست و په دې موزیم کې مور ته یې ویلي وي نه منع کوه ولې منع کوې دا د ده همت ده ای به د ټولې دنیا بادشاه ګرځېږي په وړکیتوب کې چې دا همت و نو طالبان ویسألونک عن ذي القرنین الله د دنیا بادشاه جوړ کړي که جوړ نه کړي لوړ همتي انسانان الله لوړو اهدافو ته رسوي ولې طالبانو علما ویلي تاسې په ځانونو باندې ښه نومونه کېږدئ تفاولا
د نیکپالۍ دپاره کله کله بعضې طالبان په ځان یې نوم تخلص شبکۍ کې ضرار فلان الضرار ضرار څه معنا خلکو ته ضرر رسوونکی زوی دې مړ ته ملا مې دا نوم د کتاب په ځاني کوي ضرار نو طالبان یعنې ضرر رسوونکی نو خدا په تاثیر کوي اما که د سم نوم په ځان کېږده چې په تا کې تاثیر وي علامه ابن جوزي رحمه الله طالبانو دنیا کې یو عالم تېر شوی دی وایي ما 100,000 کتابونه مطالعه کړي څو 100,000 کتابونه مې مطالعه کړي نو علما وایي چې هر کتاب 300 صفحې حساب کې 300 ضرب 100,000 6 میلیونه صفحې کتاب کېږي 6 میلیونه صفحې علامه ابن جوزي په خپل ژوند کې مطالعه کوي څومره مطالعه مو کړې طالبانو ولې نن انسانان بې همته شول ولې طالبانو د عثماني خلافت نه مخکې ټوله اسلامي نړۍ په مخ روانه وه کافرانو نه موږ مخکې وو په هر څه کې مخکې ولو کله چې عثماني خلافت ونړېد ولې موږ طالبانو شاته روان یو هلته موږ لوړ همت یو نن بې همت انسانان رانه جوړ کړ نن چېرې هغه سړی چې 6 میلیونه صفحې کتاب یې کتلی ابن جوزي وایي ما په خپلو ګوتو باندې 2,000 جلدونه کتابونه لیکلي 2,000 جلده کتابونه مې په ګوتو لیکلي علما وایي چې هر کتاب 300 صفحې شي 300 ضرب 2,000 شپږ لکه صفحې لیکل علامه ابن جوزي په ژوند کې کړې څومره لوړ همتي ده علامه ابن جوزي رحمه الله وایي علامه ابن خلقان یو تاریخ د طالبانو علامه تاریخ ابن خلقان ورته وایي وفیات الاعیان ابن جوزي په مناقبو کې لیکي وی کله چې ابن جوزي مړ کېده ویلي چې زه مړ شوم ما ته د غسل دپاره اوبه چې ګرموئ د ما په برایة القلم باندې اوبه راته ګرمې کوي پخوا وخت کې قلمونه کوي تاسې خو یاد وو هغه مستي قلمونه داسې خو نه ول طالبانو هغه قلمونه ول چې هغسې به د تراشل نی مونږ ورته ویلې هغه تراشل د قلمونو تراشلو باندې دومره قلمونه یې تراشلي ول هغه برایې چې قلم یې جوړ کړی داسې به یې جوړ کړي بیا د داسې کېښودې تنګ به مو دا متنات هغه کړي ول په دې ما ته اوبه ګرمې کړه څومره لوړ همت انسانان ول ما مخکې فکر کوو چې امارت افغانستان ته راشي او د علم میدان به ډېر ګرم شي خو الله دې ډېر خیر کوي طالبانو ځکه مولیانو همتونه خو یو ویل هغه نه ویې وړل اوبو لاهو کړل ځکه ټول په پاچاهي باندې راښکار شول طالبان بېچارهګان یې را خراب کړل خو طالبانو هېڅکله بې همته نه شي موږ یې د پاچاهي سره څه کار ده د پاچاهي خلک شته ده موږ یې د پاچاهي سره څه مشوره که چا رانه اخیستله ورکوو به یې موږ به خپل علمي میدان له هغه حالت نه چې مخکې دلته موږ واکمن وو تر هغه نه به یې موږ علمي میدان نور هم څنګه کوو پیاوړی کوو به یې ځکه مو اوس اسلامي نظام ده اسلامي نظام کې به بیا یوه خلک پوښتنه کوي چې تاسو څه وکړئ اسلامي نظام الله درکړی و علمي میدان کې مو تاریخ ته کومه نادره پرېښودله موږ به د تاریخ بدلونکي یو په تاریخ کې به داسې نادرې پرېږدو چې مخکیني انسانان راتلونکي د تاریخ انسانان د موږ دغه لوړ معالي همتونو د طالبانو ګوته په غاړه خو طالبانو له صحیح خوا بده چې همتونه ډېر کم شوي دي الله دې رحم وکړي خو موږ بې نه کموو طالبانو بله ورځ خو مې درته وویلې هغه د علامه ابن جوزي خبره که نه د افتتاح په ورځ باندې که ټول نه ولئ افتتاح په ورځ مې درته ویلې طالبانو علامه ابن جوزي رحمه الله په بغداد کې بادشاه ته یو د نصیحت خبره کړې وه بادشاه بندي کړ د بغداد نه یې واسط ته ویوړ کله چې واسط ته ویوړ نو 15 کاله زنداني که 15 کلونو کې د یو غسل حق هم نه ورکړی چې غسل وکړي د ده زوی یوسف نومې کشر زوی 11 کلن
دی طالبانو پلار یې لوی واعظ ابن جوزي به چې کله په بغداد کې وعظ کوي 100,000 کسان د طالبانو وعظ ته ناست ول د نن نه 1000 کاله مخکې 9 طالبانو 100,000 کسان د وعظ ته ناست وو علما ویلي دا مجلس کې به پیپونه تېر کړل دا پیپونه به یې تېر کړل ابن جوزي به چې خبرې کړې د پیپونو په واسطه باندې به د مجلس ته خبرې کړي نو زویم طالبانو لوړ همت یوسف علمي میدان ته راودانګل نو ښه ناظر وعظ یې کو هغه راغی ته ورته ویل بادشاه مور خبره کوي ده تقریر یې اورېدلي ځان ته یې وغوښت ورته ویلې وي بس وی هلکه څه یې غواړې ورته ویلې هېڅ شی نه غواړم د تا زوی دې ما پلار بندي کړی وي چېرته د واقف کې را ویې د مور بادشاه یې را وغوښت ورته ویلې ده به پلار خلاص کړه بس ورته ویلې صحیح ده واسط ته لاړ ابن جوزي اتیا کلن د زندان د واسط نه چې راووته څومره لوړ همت د انسان ابن جوزي چې له زندان نه راووته طالبانو هغه ته یې وویلې دې څه ورته وایي دې زوی چې ویلې وي هغه ورته ویلې دې زوی یې وایي پلاره ځو ځکه ټول کور یې موږ مهر الله کړی بادشاه ټول اولادونه دې سیټ چې په یو کور کې نه پرېږدي بادشاه نو زه چې لاړ شو چې بېرته اولادونه په تا راټول نو دې پلار یې ورته ویلي بچیه ما د علم قرائت نه ده زده هلته په واسط کې یو ډېر ښه عالم ده د علم قرائت راځه دا علم قرائت ترېنه زده کړو دا به ترې زده کړو او چې علم قرائت مو ترې زده کړې نو بیا به لاړ شو اته میاشتې طالبانو بیا په واسط کې تېرې کړلې او بیا د دې نه راووتې بېرته بغداد ته راغی څه فکر ول دا اوس چې بله ورځ په طالبانو رخصتي راځي که نه د اختر خصوصا هغه څوک چې واده لري والله چې د ټانګ نیز پسې وتړل که پاتې چې 15 کاله د زندان تېر کړي وي او دومره لوړ همت وي چې د علم سره دومره مینه وي او اته میاشتې بیا هم تېرولي وي دا دومره وړه خبر نه ده چې په ځان تجربه کړه صرف دومره یې چې درته ووایي چې نن رخصتي ده وایي نه شوله سبا ته شوله څومره به دې طبیعت خراب وي والله تناول خو استاد په 2,000 کنځاوي وکړي د یوه ورځ د اته میاشتې تېرول دا وړه خبر نه ده طالبانو نو دومره لوړ همت انسانان الله عز وجل په دنیا کې تېر کړي ول د داخلي په ورځ کې تاسو د فکر روزپایې سره ما سره یو سپین ږیری کس کېناست ورفکر مو که نه که دا دووتلی د ویللو خو نه ده خو درته وایم طالبانو دا د کندهار نه یې چاره لېږلي ویده ته ووایه چې زما لور ده دا ډاکټر زه خپله لور در کوم دویم واده دپاره ما والله العظیم طالبانو جواب د لا نسلم کړی وي نن زه بیا د علم نه وځم واده لرم دویم واده نو هغه سړی د علم نه باسي طالبانو جواب یې د لا نسلم و چې خوشې ښځه درته پیدا کېږي طالبانو او دې څوک خبر هم درته رالیږي او تا ته خبرم کي نو ته فکر وکړه د ځان سره چې دا هم د علم سره مینه د طالبانو نو که نظام راغلی طالبانو دما همت د علم د شوق په مقابل کې نه ده مات دخوا کې عجیب و په زوره ووایي یو نفر وایي نو عجیب و نه ده مات بس په زوره ووایي نه ده مات هغسې زوی مړي بیا وروسته طالبانو د هغې خبر هم درته کړم باید مات نه شي علم چې مولات ولې که نه طالبانو ښځې نه دنیا پیدا کېږي بیا ښځې څه معنا لري دنیا پیدا کېږي بیا یا دا خبر امام الذهبي رحمه الله په سیر اعلام النبلاء کې لیکلی طالبانو یعقوب ابن سفیان الفتوي په حافظ د حدیثو تېر ده طالبانو امام الذهبي یو کتاب جوړ کړی تذکرة الحفاظ په دې کې هغه علما را جمع کړي چې حافظان د علم حدیثو دي حافظان د علم حدیثو دي په دې کتاب کې را جمع کړي دي نو دا یعقوب ابن سفیان الفتوي دی وی زه لاړلم علم پسې علم مې کو انسانانو د لوړو همتونو ته ګوره علم مې کو وایي سفر ته تللی ومه نو د ورځې به مې د استاد نه علم زده که او دستې به مې لیکه یو ورځ ناست وم جومات کې خو دا جومات عریض سفره وه مونږ سفره ورته وایي تا څه ورته وایه
چې پټۍ کې جوړه کړي وي که نه داسې څلور پایي زره وني په سر باندې واښه شیان اچولي سفره مونږ ورته وایي عریش عربي کې ورته وایي دې ته ناست یم دا جومات عریش او باران وشو چې باران وشو ما خپل لیکنه کوله وی اوبه راوڅڅېدې په ما باندې وي ما چې داسې وروکتل سترګو کې مې اوبه راتویې شوې چې اوبه راتویې شولې نو دا نور هغه وخت چې د ما سفر الله عز وجل کمال سره کوي سفر مې نور ختمیږي سفر مې په ختمېدلو ده نو چې سترګې مې داسې کړلې نو سترګو کې مې اوبه راوغورځېدلې سترګې مې ړندې شوې چې سترګې مې ړندې شولې نو خوابدی شوم چراغ لګېدلی ده او هېڅ مې سترګې کار نه کوي په ژړا شوم او همداسې ویده شوم چې الله پاکه دلته د ما د علم د فراغت وخت راغی او د ما سترګې ړندې شولې ویده شوم په ژړا ویده شوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب راغی ما ته وایي یعقوب ابن سفیان الفسوي ولې ژاړې وي ما ورته ویلې چې ژاړم ځکه د تا حدیث مې لیکل او علم رانه پاتې شو سترګې مې ړندې شولې وي مه ژاړه بچیه رسول علیه السلام چې خپلې ګوتې خولې ته ویوړلې په لاړې یې کړې زما په سترګو یې داسې کړلې ما ته ویلې سترګې خلاصې کړه چې خلاصې مې کړلې دید یې کو په خوب کې د ډېرې خوشحالۍ نه بېرته راویښ شوم چې راویښ شوم چې ګورم چراغ لګېدلی یم هغسې لګېدلی د سترګو مې کار شروع کړ بیا مې طالبانو قلم راواخیست تر سحر اذانه مې لیکل شروع کړ که ما او تا نه الله سترګې واخلي ډېر کې نعمت چې راشي ما ورته به وایي راځه خو په یوه ډډه خوب ووهه دوی دومره همتي انسانان ول دې قلم راواخیست طالبانو په قلم باندې لیکنې شروع کړلې لیکل یې وکړل الله پاکه مونږ عالي همته وګرځوي طالبانو زه کله کله چې ځان سره کښېنم که نه دومره مې زړه په دې دنیا کې راتنګ شي ځکه چې د انسانانو همتونه ګورم او دا علمي میدان چې علمي مباحثې چې د خلکو ګورم خوا مې بدوي طالبانو لکه ډېر کم خلک سړی وي چې هغه د علم په مقتضا روان وي چې کوم علم تقاضا کړي دې دې طالبانو تاسې کتاب لکه مثلا طالبانو دنیا کې یو عالم تېرته وایي چې ټول اسلامي نړۍ کې تاریخ بدل کړی څلوېښت سفر ته بم چې تله طالبانو روانه کتابخانه یې درلودله څلوېښت اوښانه بار علم به ورسره و کتابونه به یې بار کړي ول په اوښانو باندې څلوېښت اوښانه بار یو اوښ به طالبانو صرف فهرستونه ول په لاره به روانو چې چېرته به تلنو خو ښه خان مولا مو طالبانو دا خبره هم چا سره ونه منئ چې ملا دې غریب وي ملا چې ټولو کې خان یې ډېر خوند کوي دغه فکر هم طالبانو مات کړي چې ملا غریب یې ډېر خوند کوي ملا چې غریب یې دا بس خاصه بس غوږ یې نیولی چودري چېرته مړی کوی ملا چې تر څو خان وي طالبانو ډېر خوند کوي څلوېښت اوښانه ته تا ته دا بې پیسو کېږي څلوېښت اوښانه به چې سفر ته روان وو ثنا به کتابخانه ورسره روانه وه یو اوښ باندې به ثنا دې د څوک بار ول فهرستونه د دې څلوېښتو کتابونو کله به یې چې غوښتل چې فلانکي فن کې کتاب په کوم اوښ باندې کوي فهرستونه به یې وکتل یا د طالبانو ځان ته را پیدا کول چې دلته ده یا به دې باندې طالبانو مستقل بحث درته وکړم د کتابونو د دنیا کې عظیمه کتابخانه چې زمونږ په بغداد کې چې هغه تاتاریانو د چنګیز خان لښکر ونړوله هغه هم طالبانو د دنیا په تاریخ کې یوه توره ورځ وله چې زمونږ د بغداد لویه علمي کتابخانه نن په دنیا کې نشته ده ولې هغسې کتابخانه نن موږ نشو جوړوی پیسې هم ډېرې دي امکانات هم ډېر دي ولې لکه موږ بې همته شولو هلته انسانان همتي ول په ګوتو لیکل شوي شیان 3 میلیونه مخطوطات طالبانو هلته ایښي ول نن یې ماشینونه چاپوي په دنیا کې لویه کتابخانه طالبانو د حرم المکي او د حرم المدني ده یو کې طالبانو 1,00,000 نسخې کتابونه دي بلکې 1,50,000 نسخې کتابونه دي 3 میلیونه وګوره او 1,50,000 نسخې کتابونه وګوره زه به کله طالبانو د حرم المکي کتابخانې ته تلم د حرم المدني نو هره ورځ به على الدوام تلم مکې په دغه کې ته ورته مکه مکرمه کې د حرم المکي خبره کوم
هلته به کتابخانې ته تلم نو على الدوام به چې څوک راتله یو زومه یو بل د بنګلادیش یو عالم و هره ورځ به على الدوام راتله یو ورځ ما ته یو سپین ږیري حاجي ملګري ویلي وي هره ورځ ته ورک چې ما نه مان ځان سره بیایم راځه بوځېدم هلته مازدیګر مونځ ډېر مخکې کېږي مازدیګر مونځ مو چې وکړو ما مطالعه شروع کړه ماښام مونځ ته راغی هندو شیخ صاحب په تنګ پنځه شیزونه ما تا ته ولېږل ما ته به د ځو خبره نه کوې نو چې مې دی مازدیګر ماښام مونځ مو چې وکړ نو دی مې داسې کتابخانې کې داسې کتابونو ته بوتو چې عکسونه ول پکې چې مې ورته راکښته کړل دا اړه وه دا عکسونه ګوره دا عکسونه ګوره سات به دې باندې کېږي دومره بې همته انسانان ول الله پاک دې نو ګورې طالبانو 3 میلیونه وګوره چې په ګوتو لیکل شوي ول ماشینونه یې چې نن چاپوي څومره دي بیا طالبانو یوه ورځ خو نه ده نورې بیا نورې ورځې درته کوم علما ویلي په ټولو کې بې همته شی چې دا همتي شی چې د عنکبوت ته مونږ غڼه ورته وایو پېژنې عنکبوت خو جولاګک فارسي زبانان ورته جولاګک وایي طالبانو دومره همتي ده چې کله یې بچی غټ شي د پلار په ځاله کې نه اوسېږي ځان ته مستقله ځاله جوړوي دا ښه همت شو کنه مار تر ټولو نه ډېر بې همته او بې غیرته ده مار دا عادت لري هېڅکله ځان ته سری نه کړي د بل چا په سرینه نه وځي هر وخت طالبانو مار د بل چا په سرینه نه وځي خپل سری ځان ته تر اوسه مار نه ده کړی نو مار ډېر بې همته ده نو طالبانو کوشش وکړي چې خپله ځان ته تونلونه وباسئ د بل چا په سري او د بل چا په تونل منه نه وځئ نو غڼه همتي مار بې همته علامه طنطاوي وایي یو ورځ زه ناست وم چې کتل مې یو ځایي سیاسي راغی زما ملګری و نوم یې نه ده ذکر کړی ای سخت خوشحاله ده وایي ما ورته ویلي چېرته خوشحاله وایي وایي غټ کار مې کړی ما ورته ویلي ووایه زویمړی څه دې کړي وایي نه 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 درته یم دومره نادره مې کړې چې ورته حیران ووایه زویمړیه څه کار دې کړی ده وایي دا 3 ورځې کېږي چې ما د خوب کوټې ته هغه راننوتلی موچ 3 ورځې مې ورسره مقابله ویله مې نن مړ نو طالبانو داسې همتونه هم دنیا کې وجود درلود الله پاک مونږه لوړ همت انسانان جوړ کړي طالبانو نوم به یې درته نه اخلم که نه مونږ تاسې ډېر خلک یو د اسلام په نامه نارې وهي چې پوښتنه وکړي د تاریخ 50 کاله کېږي د دوی دا مبارزه روانه ده تر اوسه اسلام نه ده حاکم کړی ځکه لاره ترې غلطه ده مونږ تاسې طالبانو په دې 40 کلونو کې د دنیا 2 لویې امپراتورۍ راونړولې اسلامي نظام مو د ټولې دنیا سره مو مقابله وکړه د ټولې دنیا په مقابلې کې لوړ همت یې وګرځېدلو ډېر تکلیفونه مو تېر کړل دا منبر طالبانو 1.5 کال یتیم پاتې شوی په دغه منبر باندې 1.5 کال طالبانو یو خو داسې کال و چې نیمایي کال ټول د حدیثو دوره پاتې شوله او بل کال مکمله پاتې شوله خو مونږه په لوړ همتونو باندې هغه رسول علیه السلام ته چې الله ویلې چې لاړې له مکې نه هجرت د مدینې ته اني لراضوک بېرته به دې رارس کوو الله هغه په لوړ همت باندې مونږ سره خپله وعده پوره کړه خپله وعده الله عز وجل مونږ سره پوره وګرځوله طالبانو یو عالم دنیا کې تېر شوی جعفر ابن درستوی ورته وایي جعفر ابن درستوی دی وایي چې مونږ به د علي ابن المدیني مجلس ته راتلو د علي ابن المدیني محدث عالم تېر شوی د دې مجلس ته به چې طالبان درس ته راتلل سبا به سهار درس شروع کړي د نن مازدیګر به طالبانو جینه نیولي ول ولې نن د علم میانان ورک دي ولې نن د علم ټغر کور ده ولې نن مونږ پاته پاتې یو ما ته نن راوښیي په ټوله اسلامي نړۍ کې چې د علي ابن المدیني رحمه الله د درس غوندې شاګردان وي چې دومره ازدحام په درس باندې جوړ کړي چې د سبا سهار درس لپاره به نن مازدیګر جینه نیولي راوښیي د دنیا په تاریخ کې امام سمعانی رحمه الله آداب المملی والمستملی کتاب کې دا خبر لیکلی امام سمعانی د دنیا لوی عالم تېر شوی 2 جلدونو کې کتاب جوړ کړی آداب المملی والمستملی
طالبانو دغه اوس چې فتح راغلی ډېر مولیان مانه خفه دي پرون هم طالبانو ډېر مولیان مانه خفه شوي دي چې د ټولو کیسې چې موږ فراه نه راغلي موږ کندهار نه راغلي موږ هلمند نه راغلي یو پرون درې ورځې کېږي د هلمند نه چې سویګان راغلي موږ دغسې مازې تا سره ویني چې پلار مې راغلی یم د سبق په وخت کې چا سره نه وینم پنجشنبې مازدیګر و ماسپښین وخت کې خفه دي طالبانو پرون مازدیګر هم مولیان خفه شول موږ جلسه د غوربند کې مین چې د پلار جلسه نه نه ده سره د زراعت وزارت نه یو پیغام وي یو فرمان د موږ دوه ناستې پې کړی امیرالمؤمنین تضمین که د پنجشنبې ماسپښین یو جمعې په ورځ وي د سره درځم کنې والله که بیخي درسم نور بس ته موږ نه چې دا دومره وخت علم پاتې و همدا بس وي نور هېڅ امکان نه لري نه کېږي جعفر ابن درستوی دی وایي ما د علي ابن المدیني په مجلس کې داسې طالبان هم ولیدل داسې طالبان مې ولیدل طالبانو تشې امتیازې ورپساند ولې ویلې که له دې مجلس نه جیت شم د ما ځای به بل طالب ونیسي نو څادر یې راواخیست ځان ته یې کېښود د بلاګۍ پسې ور کېښود تشې امتیاز یې په خپل څادر کې وکړلې خو له مجلس نه جیت نه شو جعفر ابن درستوی وي ما داسې طالب هم ولیده ناست مجلس کې ناست وو جومات خو نه وو طالبانو هلته به سم ازدحام جوړ وو په زرګونو طالبان به راغلي ول وی له دې نه نه جګېده تاسې طالبانو صرف په مملي او مستملي باندې چې بحث وکړئ زه پوهېږم طالبانو اول کې دې ته ډېره خوا بده ده چې ولې دې مونږ په اسلامي نظام کې دې مونږ درسي نظام کې بدلون رانغی ولې رانغی طالبانو داسې د ابن حدیثو طالبانو تر اوسه مو د مملي او د مستملي اصطلاح نوم اورېدلی مملي چاته وایي مستملي چاته وایي نو دا مو ډېر ضروري چې د لویې دورې طالبان راشي دوی تر اوسه مملي او مستملي نه پېژني آداب المملي والمستملي کتاب به بیا څوک درکوي دغه شیخان چې په بخاري باندې کشف الباري وایي بس سخته خوندوره شرح راوتلی ده کشف الباري نومېږي بس دې ته طالبان تړلي نور آداب المملي والمستملي کتاب نه بیخي داسې خبر نه وي دا کتاب پیدا کړي طالبانو ولې ګوري چې کله به محدثینو د ابن حدیثو خدمت کو نو هلته به طالبانو څومره طالبان ناست ول ثنا دې مونږ د افغانستان هغه لوی عالم یوسف نه محمد ابن یوسف فریابي د فریاب کوم طالب شته دلته د فریاب زمونږ د افغانستان یو ولایت ته طالبانو دغه محمد ابن یوسف فریابي چې کله بغداد ته لاړو 10,000 طالبانو دلته حاضر ول چې د علم حدیثو درس یې واوري څومره 10,000 طالبانو دلته حاضر شول بغداد کې امام بخاري چې لاړ 100,000 ول دلته 10,000 کسان ول عمره لوی عالم تېر شوی د ټولو صحه او سته استاد د طالبانو تاسو به وروسته ووینئ بخاري کې به امام بخاري حدثنا محمد بن یوسف الفریابي خوند کوي طالبانو نو دومره لوی لوی محدثین مو درلودل نن ولې هغسې څوکیان نشته چې د درس په قضا کېدلو باندې د مجلس نه د جګېدلو چې دا ځای څوک ونه نیسي تش امتیاز ورپه تن په څادر کې کوي سبحانه یا للعجب د علم همتونه مړه دي د علم شوقیان مړه دي د علم مینان نشته د نن چې بس موبایل شوقیان ټول جوړ شوي دي یحیی ابن یحیی اندلسي د یو عالم تېر شوی طالبانو یحیی ابن یحیی اندلسي دی طالبانو له اندلس نه هغه ته راغلی امام مالک ته مدینې منورې ته د امام مالک رحمه الله نه علم زده کو نو چې کله د اندلس نه راغی یو ورځ په لاره داسې فیل تېرېږي ټول طالبان ورجیت شول د فیل ننداره کوي نیزه لیدلی امام مالک ته یحیی ابن یحیی اندلسي ته وویلې وی ورجیت ته د هغې ننداره وکړه د فیل استاد شاګرد ته وایي دا اوس چې فیل راشي طالبانو زه هم له تاسو سره ورجېږم چې داسې تېرېږي او خلک وایي چې فیل راغلی زه به هم ورجېږم تاسو هم بېګا په درته وایم د رښتیا ورجېږم ځکه چې وایي نو فیل خو یو نادر شی دی که نه بیا نه راځي دلته امام مالک ته ورته یحیی ابن یحیی اندلسي ته ورجېږ ته فیل ووینه ځکه په اندلس کې وایي فیل نشته
اروپا کې طالبانو هلته فیل نشته د یو جیب ته ووینوي نه استاده زه فیل ته نه یم راغلی چې فیل ووینم زه د علم زده کړې ته راغلی یم زه غواړم چې علم زده کړم فیل سره دې ما ته کار ده بیا چې کله زه ملا شمه بیا فیل خلک راته راولي په رښتیا د طالبانو چې کله ملا کې نو طالبانو بیا خلک درنه غوښتنه کوي څومره وخت مخکې طالبانو ابوبکر وزارت کې یو علمي مجلس د دنیا نړیوال کنفرانس اوبه د مځکې څنګه راوباسي نو هلته د پوهنتونونو استادانو د خارجي دنیا سفیرانو معلنان ول زه عاجزم دعوت و د ملایانو په استازیتوب زه وم ما چې هلته څو خبرې وکړلې چې د مځکې نه اوبه راویستل څنګه معلومول چې دلته اوبه شته که نشته لاس تقیمې مجلس مشران ټول ناست ول طالبانو د کابینې ټول مشران ناست ان دا علم زموږ په مدرسو کې شته که ټولو مدرسو کې نشته زما په کتابخانه کې شته علم د انباط دنیا ورته وي خبرې مې وکړلې څو قواعد مې ذکر کړي چې کله ډوډۍ ته لاړو د ایران د سفیر معلم ما ته ویلي حماسي صاحب کجا خاندي د مصر مېل نه چې د پاکستان مېل نه چېرته میلان دی افغانستان کې خپل کاټ یې راویستي وي ته سره له پنځو یا شپږ کسانو ټوله مکمله خرچه دې مونږ ګاډو ته ایران ته راسه په کومو د علمي سیاحتي سفر دپاره ټوله خرچه دې مونږ کوو کاټ یې راکړه ژب کې مې واچو 3 میاشتې کېږي تر اوسه مې تماس نه دی سره کړی طالبانو نه ورسېږي بیا هېڅکله نه ورسېږي ته علمي بحث وکړه خلک به خپله فیل در باندې ویني در باندې ویني که نه طالبانو زه اوس چې چا هند ته بولی وم خو زه خو غریب سړی یم خان راته ویلي وي زه چیزونه زه چیزونه بس بویې تللم طالبانو ما ورته خان ته مې دا دهلي کې دا کوم نور لوی باغې وخت کې د دې ته مې بوځوي زه چیزونه زه چیزونه نو ورغلو طالبانو اته قسمه تنا پړانګان د هند په باغې وخت کې وایي ومېلېږي که نه علم یې در باندې ویني داسې ځانونه علما کې طالبانو خپله به یې ویني نو یحیا ابن یحیا اندلسي رحمه الله دا خبره ورته وکړله نو خبره خو ډېره اوږده پاتې ده زه سبا به په دې مسأله باندې لږ بحث وکړو طالبانو چې لږ مو د همتونو انبعاث راشي رالوړ شي طالبانو ما چې کوم ځان سره دلته کوم رمزونه لیکلي دي هغې نه ایماني ته خبره ورسېده ایماني به سبا ته وي بیا حال خندان